یا یې چې مثلا پارسو چې دا 1600 ساله ژبه ده او پښتو چې دا 200 ساله ژبه ده. خو افسوس کړم چې وای چې دستار تړي 1000 دي، چې دستار تړي 1000 دي، د دستار سړي په شمار دي. دغه حاکمیت او مقام او کرسۍ چې دا څوک نه پیژني چې دا څوک دی، د کوم ځای نه راغلی دی، خو ځي اول ته پې نیغ کیني. که تاسو محقق وګورئ یو بې تعلیمه خر سړی دی، پلار یې جوالي و، نو د باندې به یې څه زده کړه کړې وي، خو د ایران د ساواک د دغسې خلکو په پیسو باندې محقق صاحب شو. نن راغلی دی چې پښتو 200 کلنه ده او پارسو 1400 کلنه ده. د پښتو لومړی شعر چې دی په 4 هجري کې ویل شوی دی دوستانو د امیر کروړي سوري لخوا نه، چې دا ژوندي موجودات دي. بل دا د پښتنو یو پښتانه یو ازادي بخونکی کام دی، د یرغلګرو سره جنګېدلي. که تاسو وګورئ باور وکړه کوېشن ټایم ملا عمر به زه تا سره اوس پرتله کړم. ګوره خپله د هغه د نظریې دغه کوټه کې ناست خلک معلوم دي زه د مذهبي نظریې خاوند نه یم. ما سره زما نظریه چې ده هغه یو جدا ده، خو ملا عمر پرتله کړی د رباني سره. د رباني په زمانه کې و چور چپاول، غلا، ډاکماري، د خلکو په عزت تیری، د بیت المال لوټول، د لارې د کاروانونو لوټول، کوتاو طریقي. د ملا عمر زمانه مقایسه کړئ، هغه پروفیسر و دی ملا دی. ګوره د تعلیم له لحاظه دی چې کوچن ټیټ دی، د تعلیم له لحاظه ملا عمر د رباني نه ډېر ټیټ دی، ځکه خو پروفیسور دی. ملا عمر په زمانه کې غلا ختمه وه، زنا ختمه وه، د هیواد کې د بیت المال لوټ مار ختم و، هیواد کې امن و ارامي وه. نو اوس دا ملا ښه دی که دا پروفیسر ښه دی؟ دا د غلو پروفیسر دی او هغه د حقیقت ملا دی. نو د غلا د پروفیسر نه د حقیقت ملا سپی هم شرف لري. بنیادم خو لا څه کاندي. خو زه ډېر افسوس کړم چې دا زمونږ خلک ډېر د ړندو په شان د دغسې غلو تر شا روان دي، کوم چې هېواد یې لوټ کړی دی او د هېواد ملي ارزښتونه یې لوټ کړي. نو دغسې چې یرغلګر راغلي دي، پښتانه جنګېدلي، او کله چې یرغلګر د یو موقت یا د یو لنډ مهال دپاره په قدرت کې راغلي، نو د پښتنو ادبي او کلتوري شتمنۍ لوټ کړي دي. لکه تاسو ګورئ نن یی د افغانستان د تاریخ د پښتو څه کتابونه چې په افغانستان په کتابتونونو او ملي ارشیف کې موجود دي دوستانو، هغه د ایران د خوا واخیستل شو، وسوځول شو. که تاسو د هېواد په شمال کې په ښوونځیو کې د زده کړې کتابونه وګورئ، هلته به ایراني نظریات او هلته به ایراني فرهنګ رواجول کېږي. که تاسو نن وګورئ په دنیا کې انګریزي ولې لومړۍ ژبه ده؟ ځکه انګریزانو لومړی دا کار وکړو چې انګریزي په دنیا کې لومړی کاندي، ځکه چې د چا به انګریزي زده و هغه به ښه کار درلودو، ښې پیسې به یې ګټلې. د چا چې به انګریزي نه وه زده هغه ته به ښه کار نه پیدا کړو، هغه مجبوره و لکه څنګه چې اوس دا زمونږ بعضې ورونه په دغه هېواد کې خپلې مورګانې خویندهیږي کورسونو ته چې انګریزي پې زده کاندي، خو د پښتو دپاره چې په دغه هېواد کې غواړي چې سبا به دی په خوست کې والي وي، لکه هغه یو ورور ولیکل چې هغه که په کندهار کې والي شي نو ته معنې نو چې په کندهار کې والي شي باید پښتو یې زده وي، نو او هغه پښتو ته توهین کاندي، نو دا به په کندهار کې څنګه شپه وکړه؟ په خپل عزت باندې په یو مزدحمه سیمه کې انګریزي زده کوي، خو په ښوونځي کې پښتو نه زده کوي. نو زه ډېر افسوس کړم د داسې خلکو په حال باندې. دوستانو زمونږ هېواد کې چې کله خبره د دغه شي چې زه خو مسلمان یم او د اسلام خبرې کړم، باور وکړئ د دغه مسلمانانو د ټولو په بیرغونو یو شی لیکلی و، یو آیات لیکلی و، د قرآن کریم یو آیات دی، واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. ان تاسو په هغه رسۍ د خدای لاسونه واچوئ او په خپل منځ کې تفرقه مه کړئ. خو باور وکړئ چې د هر یو
یو پاټک درلوده او دغه کلمه په دغه پاټک کې لیکلې وه، په هغه نشان کې، په هغه توغ کې ذکر و چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، او لوټ مار هم کړلو او تفرقه هم کړله. که په کابل کې به خبره وکړه برو دغه بغه نګو مسلماني ګبزن ورکې، نو ته څنګه مسلمان ستا خو په کور کې اوس هم خلک سکرټ اغوندي، ستا زنانه سکرټ اغوندي او زما د ښځو یو کمیس د 50 ګزه نه جوړېږي، نو دا ستا مسلماني ته خو ستر کې نه فرض دې ترک کړي. او ستر د عورتو په اسلام کې د ښځې دپاره فرض عین دی، ستا فرض نه دي. دا ما ته وایي چې مسلماني ګبزن، نو دا ډېر افسوس ځای دی دوستانو چې بیا کله موږ د خپلو حقوقو دپاره خبره کاندو، نو یو راځي چې وروره دا په اسلام کې نشته دی او ته خو په کفر کې لګئ. او دا طبیعت دی دوستانو. تاسو وګورئ په هوا کې بازان له بازانو سره پرواز کړي، تاسو وګورئ په ځنګل کې ګیدړان د ګیدړانو سره ګرځږي، زمریان د زمریانو سره ګرځږي، تاسو په خپل کور کې وګورئ چرګان د چرګانو سره ګرځږي او سپي د سپیانو سره ګرځږي. قومیت او ژبه دا یو طبیعي شی دی د انسان سره. هر څوک چې دغه طبیعي انداز په خپل وجود کې ونه لري هغه ناجوړه دی. باید لاړ شي د ځان علاج وکړي چې دا یا روحي ناروغه دی او یا کم نور ذهني تکلیفونه لري چې د دې د علاج دپاره باید د خپل هغه معالج ډاکټر سره رابطه وکړي. تضاد نه لري اکبر جانه، تضاد خو ډېر ښه شی دی. ګوره تضاد د یو هېواد د پرمختګ سبب ګرځږي. که په یو ځای کې تضاد موجود وي، د مثال په ډول عاجز هلک یو ګاډی جوړ کړو، یو موټر یې جوړ کړو، او ما سره دا ضد پیدا شي چې عاجز یو موټر جوړ کړو، زه باید د ده ځای ښه موټر جوړ کړم. دې ته تضاد یې دا د پرمختګ باعث ګرځږي. خو که چېرته زه یم چې عاجز هلک موټر جوړ کړو، زه باید دا مړ کړم، دې ته دشمني یې. دوی موږ سره دشمني لري، دوی زمونږ په عزت تیری کاندي. دوستانو تاسو په شمال کې خبر د ډېرو پښتنو په عزت تیری شوی دی. دوی زموږ حیثیت ته توهین کړي او ښه کړي چې کوي، ځکه چې زمونږ ولسمشر چې موږ په ډېر امیدونو هغه ته خپلې رایې ورکړې چې دا به د پښتنو حقوق بېرته افاده کاندي، په ځای به یې کړي. هغه ځوان لاړو، پپخه یې په سر کړه چې د پښتنو په هېڅ جامه کې نشته پپخه. چپنه یې په ځان ده چې هېڅ چپن د پښتون په قانون کې، تاسو وګورئ د پښتون تاریخ راواړوئ، چپن پکې نشته دی دوستان. نو د دې ځای نه به د پښتو څه تمه وکړي. قاتلان، جنایتکاران، څوک یې مرستیالان دي، څوک یې لوی درستیزان دي. عملا یې ګوري خو څه نه یې. نو بس هغه یو لنډی رایاد شوه، وایي د موزیګي شلېدلی کټه چې زه د لنګې ټینګوم بازو دې ځینه. زه به یې کم کم ځایات کړم، مایک په ډېر درنښت سپارم عاجز هلک ورور ته. مننه کړم، هیلهمند یم چې څوک زما د خبرو ځینې خفه شوی نه وي. تاسو ټولو ته ښه وختونه، ښه ورځ غواړم. مننه.